د دې هېواد خوړلي دښمن طالبانو کوښښ کړی دی چې زموږ ټول ارزښتونه د یو څو پنجابیانو پښو ته واچوي. هېڅکله پر هغو باندې زړه سوی مه کوئ. هغه په داسې مرګ مړه کړي چې نور کسان بیا هېڅکله د دې جرأت ونه کړي چې یو ځل بیا زموږ عظیمو ولسونو او زموږ باغیرته ولسونو ته صدمه او زیان ورسوي. رازق به نن نه یي مګم د هغه لاره به ادامه لري. رازق به نن نه یي مګم د رازق نوم به همیشه په طالب پسې، همیشه به په پنجاب پسې. موږ په ایمان مجهز یو، موږ په عقیدې ښایسته یو، موږ خپل په وطن کې ولاړ یو او خپل د وطن دفاع کوو. نعره تکبیر. د رازق عملیات په زابل ولایت کې د هیواد دفاعي او امنیتي ځواکونو یو له مهمو عملیاتونو څخه. دغه عملیات په زابل ولایت کې د تروریستانو او طالب جګړه مارانو د شتون د لمنځه وړلو او پاکوالي په موخه د روان کال د تلې میاشتې په 20 نیټه پیل شو. زموږ ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو له څو خواونه په پوره چمتووالي سره د ځمکې او هوایي ځواکونو په ملاتړ دغه عملیات په زابل ولایت کې په لاره واچول. دغه عملیات د شهید ستر پاسوال عبدالرازق اچکزی د چوپړتیا او سرخندنې د درناوي په نوم ونومول شو چې د د شهادت لومړی تلین سره سمون لري ونومول شو. د رازق عملیات زابل 1498